د کاپیسا ولایت په تګاب ولسوالۍ کې په جوماتونو کې له مطالعې د منع په اړه د سیمې اوسیدونکي معلومات ورکوي او د زاویه نیوز خبر ردوي. هیوادوالو لکه څه رقم چې تاسو ته معلومه ده چې د زاویه نیوز په نامه یوې ټولنیزې رسنۍ خبر خپور کړی چې د کاپیسا ولایت په تګاب ولسوالۍ کې د کانکور امدګي لوستونکي ځوانان نشي کولی چې په جامع جوماتونو کې مطالعه وکړي. نو دغه خبر بالکل دروغ دی او هیڅ حقیقي بڼه نه لري او د زاویه نیوز رسنۍ هدف دا دی چې د ولس او امارت اسلامي ترمنځ واټن رامنځته کړي. تاسو ټول ته څرګنده ده چې په ټولنیزو رسنیو کې د زاویه نیوز لخوا یو خبر خپور شوی دی چې په هغې کې ویل شوي دي کاپیسا ولایت تګاب ولسوالۍ کې هغه شاګردان چې د کانکور امدګي لولي نشي کولی چې په جامع جوماتونو کې مطالعه وکړي. نو زه دا خبر ردوم او وایم چې دا هیڅ حقیقت نه لري. زه خپله د کانکور امدګي او زده کوونکی یم او موږ هر وخت کولی شو چې په جامع جومات کې مطالعه وکړو. د دې ټول عموما د جامع جومات او یا د دې مدرسې عموما مسؤل یم. زما نوم حبیب الرحمن صدیقي دی او ورسره کومه نوې خبره موږ نه ده اورېدلې، داسې خبره نه ده اورېدلې چې په دې ځای کې یا د کوم خوا نه کوم خبره شوي. هسې د دښمن تبلیغات دي، بله لاره یې نشته ده. دلته د ورورۍ په فضا کې درسونه ویل کېږي، که د عصري علومو دي او که د دیني علومو دي، که د جرګې مسؤلین دي، هېڅ خبره په دې ځای کې نشته ده.